बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम ज़मंगा सी लैंग्वेज के नन लेक्चर नंबर 16 शपाड़सम नंबर दर्स है ना और नए टॉपिक ज़मंगा यो मुहिम टॉपिक ते चगे तो फंक्शन नन बस्तन की बस वाने खबरें को फंक्शंस वाने खबरें को फंक्शंस शेरी नदी पढ़ ले कगे गम तास्ता function tarif mangdis kuchi function is a block of name code which performs for a special task it's called a function function is a block of ब्लॉक से तवई ब्लॉक नमाना से शेदा ब्लॉक नमाना मंगसरा दिस इज ब्लॉक कोड से तवई दीदी पस दाखिल की जो स्टेटमेंट राजी दा कोड दे जमुंगा नेम से तवई दिस इज नेम फंक्शन इज अ ब्लॉक ऑफ नेम कोड da code di da block di da name the di block pa inside ki multiple code ko au da code the name pa asas bandi run ko machine te translate ko the name pa asas bandi the num pa zariya bandi let's suppose ta excel tarashe we have different function in Microsoft Excel. Let's suppose equal sum is a function खुदे से कई सो अदद दलाली सर जमा कई फंक्शन वाले वर्तो वही गोरा फंक्शन इज दिल दे बेमुंग तारीफ द फंक्शन दे सिने को ब्लॉक ऑफ कोड तारीफ मंगने को जका प्रोग्रामिंग बेस खबर जलता न कोमा फंक्शन इज अ स्पेशल नेम which performs for a special task यो खास नुम दे च खास कार सर तरह से खास नुम दे करे सम कार्य शेर अददुन जमा कवल हो अलते तारीफ को प्रोग्रामिंग की संग को फंक्शन इज अ ब्लॉक ऑफ नेम कोड block means چې مونږ یو کوډ راوالو د دې په انساید کې وکړو دا بلاک په انساید کې او هغه د یو نیم په ذریعہ باندې ماشين ته څنګه شي ترانسلیټ شي او د نیم په ذریعہ باندې چې کوم دی دا پروسس چې د فنکشن په انساید کې هغه سره ورسي دې ته ویل کېږي فنکشن خو مونږ په پروګرامینګ کې دوه قسمه فنکشنز لرو یو ته ویل کېږي built in functions بل ته ویل کېږي user defined functions मंगा दो किस्म functions लरू यो built-in functions दी यो user defined functions दी question number 1 built-in function built-in function what is built-in function built-in function those function which already in C language is called built-in function هغه فنکشن چې هغه په سی لینګویج کې مخکې نه وي ضرورت د دې نشته چې تی جوړ کی فار ایگزامپل scanf is function printf دا یو فنکشن دی وګوره دا موږ نه دی جوړ کړی دا مخکې نه پدې کې دی main getline موږ ویلو کنه فنکشن getline فنکشن دا په C++ کې دی scene object دی सेन ऑब्जेक्ट का बेला खबर है सही शो ना दा फंक्शन दी sqrt for if while we have different function else पौधे के ढेर ज्यादा फंक्शन दी करेजी तमंगरा शो मैथ बनु माने यो हेडर फाइल दे पदे की पसी की math.h دلته موږ چې کله درېزي فنکشن استعمالو کنه لکه سکوائر شو مثال ساين شو کوساين شو تانجان کوتانجان دا فنکشن از ا بلټ ان دی کېشتا دا غیر استعمال لپاره موږ سکو یو هیډر فایل اډ کو یو stdio.h دیکھنا به دا غیر استعمال لپاره چې هغه فنکشن استعمالي دا غیر لپاره include math.h د دې استعمال به موږ کو به که تاسو لیکئ SQRT دا فنکشن به دې نه استعمالولای شو موږ
دا د سکوائر د لپاره موږ د دایره او شعاع پیدا کولو لپاره موږ کوو. مطلب می دا چې بلټ ان فنکشنز لرو، یوازې میت په نوم باندې نه بلکې موږ مینی هیډر فایلز لرو چې هغه دلته ایډ کو، هغه په انسایډ کې بلټ ان فنکشن شته. بلاک خود شته کنه، بلاک چې شی دی، بلاک دا دی، دې ته بلاک وایي. سټیټمنټ جملې ته وایي چې کوم د دې په انسایډ کې لیکو موږ. د بلاک په انسایډ کې چې کوم جمله لیکل کېږي دې ته سټیټمنټ وایي، خو د بلاک په انسایډ کې بلاک اصلا کې د باډي فنکشن سوري بلاک چې کوم دی د فنکشن باډي ده، او باډي په انسایډ کې چې دی سټیټمنټ یا سنټنس چې ہوتا نارملی لهجه کې موږ سنټنس ہوتا ویلای شو. نو موږ ډېر دونه فنکشن دي چې په سلګونو فنکشن موږ سره شته از ا بلټن، خو ضرورت په وخت کې ان شاء الله یو زوایم لست دا چې ما ولیکل دي باندې خبرې کړې دي. صحیح ده کنه، کوم چې موږ دی ویل هغه وایو. نو بلټن فنکشن ضرورت په وخت کې استعمالېږي چې کله ستا ضرورت یې ته به استعمالې. اوس ګوره ځینې موږ نه دی ویلي، مطلب اوس پرې زموږ ته ضرورت پیدا شوی نه دی. خو یو قسم فنکشنز چې هغې ته وایي یوزر ډیفاینډ فنکشن ورته وایي. یوزر ډیفاینډ فنکشن، واټ از یوزر ډیفاینډ فنکشن؟ هغه فنکشن چې هغه موږ کریټ کړو د هغې جوړولو ضرورت موږ ته وي چې موږ یې باید جوړ کړو. دوز فنکشن which through create by user. د یوزر په ذریعه چې کریټ شي، جوړ شي، میک شي، دې ته ویل کېږي یوزر ډیفاینډ فنکشن. لیټ سپوز انګلیش کې کریټ او ډیولپ کریټ هم جوړولو ته ویل کېږي یو شی نوی جوړي، او ډیولپ هم چې یو نوی شی کریټ کوي. بیسک نه تر بنیاد نه موږ وایو کنه ډیولپمنټ، لکه ویب ډیولپمنټ وایو، یو ویب پاڼه موږ کریټ کوو د سر نه تر اخره پورې موږ کوو. اوس فنکشن مینس موږ کریټ کلمه استعمال کوو، پروګرام خو تیر جوړ دی نه پکې موږ یو څه دغه کوو. صحیح ده کنه، سر نه یو کوم ډیولپ موږ وایو، ډیولپ بیا د ځای کې موږ یوز کوو، لکه مثال یو سافټویر کمپلیټ ډیولپ کوو، کمپلیټ سافټویر ډیولپ کوو، هغه به څنګه ګرځي ګر خاص بس. او دا مین فنکشن خو چې دا کنه موږ سر کې راوړو دي په داخل کې موږ دا نور فنکشن استعمالولای شو، لکه سکینر سو پرنټر سو او اسکول سکیورټي دا او دا د مین فنکشن ولې به د دوه په داخل کې نشو. مین فنکشن خو چې مین فنکشن دی، مین فنکشن په اورګنایزیشن کې مین فنکشن وګوره اول نه مونږ ویلو چې مین یو فنکشن دی چې د دې په انسایډ کې به مونږ ټول پروګرام خپل لیکو. و ځینې خبرې داسې دي لکه هغه مونږ په خپله کریټ کړو، لکه مثال سټرکچر وروسته به ووایو، صحیح ده که نه، مثال کلاس وروسته به مونږ ووایو، فنکشن شو یوزر ډیفاینډ فنکشن شو، دا به آوټ سایډ مونږ کریټ کړو چې تیار بلټن جوړ دی هغه به د مین په انسایډ کې. دا مین فنکشن استاد د پروګرام د جوړولو لپاره مین فنکشن داسې دی لکه باډي، موږ یو سره والو په باډي کې ورواچو، صحیح ده که نه. مین فنکشن زمونږ د پروګرام د جوړولو لپاره باډي ده چې د دې په انسایډ کې دا جوړ کېږي، او د مین فنکشن په اساس زمونږ پروګرام مشین ته ټرانسلیټ کېږي. لکه دا نور فنکشن دې لپاره سټیټمنټ په شان نه، سټیټمنټ بیله خبره ده او دا فنکشن بیله خبره ده. مین فنکشن ګوره د دې نه آوټ سایډ هم د دې استعمال کوی شو، ضروري خو نه چې دلته انسایډ کې استعمال کوو، خو مین فنکشن په انسایډ کې موږ خپل پروګرام لیکو. که ته آوټ سایډ استعمالوي شي، که انسایډ استعمالوي شي، صحیح شو. خو مین فنکشن په ټول پروګرام کې څه ځل لیکل کېږي، یو ځل، او د دې نور استعمال پکې زیات دی. ستاسو خبرو په چې مین فنکشن نه بهر نکلی شي هو کنه، ولې نه کېږي مین فنکشن؟ ګوره دا مهمه نه ده چې ته سکنیپ یا پرنټ اف د دې په انسایډ کې استعمال کړي. ټرانسلیټینګ دا دې پورې اړه نه لري چې دا دې معنا دا ده چې کدی په انسایډ کې موږ څه ولیکو هغه ټول مین فنکشن ټرانسلیټ کړي، که آوټ سایډ هغه ځان ته ټرانسلیټ کېږي. اوس که مثال زه یو نوی فنکشن کریټ کوم، صحیح شو، نوی فنکشن همیشه دپاره چې موږ نوی فنکشن کریټ کوو هغه د مین په انسایډ کې کله هم نه کریټ کېږي. د مین فنکشن په انسایډ کې موږ کله هم یو نوی فنکشن نه کریټ کوو، آوټ سایډ کې کریټ کوو، هغه ماشین ته نه ټرانسلیټ کېږي. ما د سیدی مطلب چې مین فنکشن په انسایډ کې څه پراته دي، معنا ده چې دغه ټولې خبرې د مین فنکشن پورې اړه لري، هغه به د مین فنکشن په اساس ماشین ته ټرانسلیټ کېږي. داسې نه وایو موږ چې مین فنکشن نه آوټ سایډ موږ څه ولیکو هغه به نه ټرانسلیټ کېږي،
موږ مین فنکشن نه بهر ویریبل کریټ کوي شو فنکشن کریټ کوي شو د دغه فنکشن استعمال کوي شو ضرورت مطابق یعنی موږ چې ته مثال ضرورت داسي چې مین فنکشن نه بهر یو کارو کو بهر به کو که ضرورت نه بهر به موږ انسایډ کې کو یعنی ډیر پروګرامینګ چې کیږي هغه انسایډ کیږي بعض خبرې د ستې چې هغه ته د دې په انسایډ کې نشي کولای بیا هغه ته آوټسایډ کې او بیا په هغه آوټسایډ کې به د دې فنکشن نه کېدای شي استفاده وشي هغه د لپاره بل فنکشن نه لګي د لپاره بل باډي آفرین اوس ګوره زه د کده د استعمال آوټسایډ کوم څنګه کوم تا ته خایم اوس راځو لسته دې صحیح ده نو یوزر ډیفاین فنکشن باندې پوه شوې کنه چې موږ یې کړو لکه مثال خو یوزر ډیفاین فنکشن کې دوه قسمه دي یو ته ویل کېږي empty or void function چوته ویل شو empty or void او بل چیرې return function empty function means هغه فنکشن چې هغه کې هغه موږ ته څه نه راکوي د یو څه په بدله کې څه موږ ته نه راکوي لیټ سپوز زه داسې وایم 2 + 2 = 4 موږ سره ریزلټ دی که نه دی empty function داسې کار نشي کولی چې تا ته یو نوی ریزلټ درکړي نوی ریزلټ تا ته نشي درکولی زه تاسې کمپلیټ په دې باندې پوه کوم ذهن هم خلاصوم لکه زه یو میسج آوټپوټ کول غواړم میسج کې ته کله آوټپوټ کې دا به ته د ریټرن فنکشن په اساس نه کې دا به د empty فنکشن په اساس کې د مین فنکشن په دغه کې ځکه مثال ویلکم دا یو میسج دی کنه د دې فنکشن په انسټ کې څه دی ویلکم دې کې ویلکم مالک کلی دی که د دې نه علاوه نور خبرو ته ضرورت پکې نه دا به empty فنکشن په اساس مونږ لیکو ځکه بس اندغه به مونږ ته راکول کېږي د دې نه علاوه بل څه مونږ ته نه راکوي empty فنکشن هغه سټیټمنټ مونږ ته به ته راکوي کوم چې فنکشن کې لیکل شوی لنډه ده کوم چې فنکشن کې لیکل شوی هغه مونږ ته راکوي empty فنکشن یا void فنکشن چې ورته مونږ ویلی شو return فنکشن څه شي return فنکشن is تا د question related تا ته چې د انسر درکولی شي یا هغه ویلو چې تی ورکړي د هغې نه تا ته یو نوی ریزلټ یو نوې نتیجه درکوي ریټرن معنا چې بیرته تا ته په بدله کې څه درکړي دې ته موږ څه ویلی شو ریټرن راځو پریکټیکل باندې تاسو به لږ ښه پوهېږئ نو موږ په یوزر ډیفاین کې دوه قسمه فنکشن لرو یو empty فنکشن یو موږ سره ریټرن فنکشن صحیح شو که نه اوس دې ته راځو زه غواړم یو فنکشن جوړ کړم خپل داسې یو فنکشن کریټ کوم چې هغې کې دوه ویلیو د هغې په اساس جمع شي لکه سم دا سم فنکشن زه خپله کریټ کول غواړم څنګه به کریټ کو ډېر سمپل اسانه طریقه ده را به شو دلته به زه بله لایبرري مې ایډ کړم کومه لایبرري به ایډ کړو iostream using namespace std ها اوس ګوره مین فنکشن بلټ ان کې ګوره empty او ریټرن وي مین فنکشن ته کولی شي empty مو واخلي void او کولی شي ریټرن کله چې د فنکشن نه مخکې یو ډیټا ټایپ منشن شي دا ریټرن ټایپ فنکشن دی او کله چې د فنکشن نه مخکې void ولیکل شو دا کوم ماډل فنکشن دی empty فنکشن دی اوس موږ خپل یو فنکشن کریټ کول غواړو نو خپل فنکشن به کوم ځای کې کریټ کو همیشه لپاره یاد ساتئ خپل فنکشن موږ به د باډي نه بهر کریټ کو د مین فنکشن نه آوټسایډ انسایډ کې کلم نشو کولی ګوره ها اعلان دې کولی شو آوټسایډ یې کولی اعلان دې کولی شو خو د هغې لپاره ځان ته طریقه ده هغې مې نه وروسته خبرې کوو چې اعلان دې کله یو فنکشن کریټ کو هغه به بیا د مین فنکشن په انسایډ کې څنګه کال کو یعنی هغې نه به څنګه استفاده کو ډایرکټ ته نشي کولی چې کله د مین فنکشن نه اعلان دې ته فنکشن کریټ کړي او ته یې به استعمال دلته وکړي هسې نشو کولی د هغې لپاره ځان ته طریقه ده چې اعلان دې کریټ شي بیا څنګه مین فنکشن کې استعمال شي خو اول به دا خبره وکړو چې د مین فنکشن نه بره فنکشن څنګه کریټ کوو زه غواړم یو فنکشن کریټ کړم کوم ماډل فنکشن کریټ کې یوزر ډیفاین کې void که نه دغه ریټرن اول مثال زه غواړم void فنکشن کریټ کړم نو void دپاره ما کومه کلمه ته استویلي void means empty بیا هغې نه وروسته فنکشن نوم مثال MSG فنکشن اصول دا دي چې فنکشن نیم نه پس به پرنتیسس قوس خامخا وي
ضرور وي ځکه د دې په انسایډ کې ارګیومنټس موږ لیکو ویریبلز ضرورت په وخت کې څنګه لیکو اوس دې ته باندې خبرې کوو امټي فنکشن کې د دې په انسایډ کې ضرورت نشته چې موږ ویریبل څنګه کو کریټ کو زبا فنکشن خپل بلاکس لري کني لري هر یو فنکشن کته خپل کریټ کې بلاکس بلري او کچې ته مخ کې نوي هم بلاکس بلري اوس ګوري زه سلیکم زه غواړم په ام اس جی کې صرف یو میسج آوټپوټ کوم سی آوټ فار ایگزامپل لیکما سیمپل فنکشن دا زما آوټپوټ دی مثال دې کې ریټرن نشته بس دې په انسټ کې یو میسج پروت دی کله چې زما دې ته ضرورت کیږي زه ورته لیکم ام اس ګورل ته لیکم ام اس جی قوس شروع خبره ختم د دې په انسټ کې څه لیکو مونږه ځکه مخکې نه چې څه پکې پراتی دی هغه به درکړي درته دې ته امټي فنکشن ویل کیږي ته نشي کولی چې په خپل څه دلته څه نشي لیکلی ته هیڅ هم نشي لیکلی امټي هم دې د وجې نه ورته وایو د فنکشن په باډي کې چې څه دي هماغه به تا ته بېرته درکوي اوس ته راشي دا ځان سره ته ثبت کول فنکشن څه مشکل شته چیرته دغه لفظ مې کلم پاتې دی ښه راشئ ګورئ تاسو ګورئ ویلکم سپیشل فنکشن سمپل فنکشن دې ته امټي فنکشن ویل کېږي ریټرن څه شته ریټرن چې په بدل ته یو څه ورکړي او هغې په بدله کې څه درکړي زه خو کله چې دا فنکشن دلته استعمالوم سم نه ورکوم سم ورته نه ورکوم نو ځکه دا ریټرن فنکشن نه دی دا ریټرن فنکشن نه دی یو بل بیسټ اگزامپل زه تاسو درکوم چې په هغې باندې تاسو ښه پوهېږئ دلته به ولیکم فار ایگزامپل فنکشن انفارمیشن چې څه لیکو موږ لکه زه ریټرن چې جوړوم نو هغې دپاره اول شي انتخابېږي اینډ زه به پلاټ ورته ولیکم ځکه کله چې دوه عدد جمع کړو کېدای شي هغې کې اشاریه عدد به راشي سم په نامه فنکشن کریټ کوم مثال اوس ګورئ ارګیومنټس دي ته وي دي په انسایډ کې ویریبل کریټ کا اینڈ اے اینڈ بی خبره ختم اینڈ سی دلته یو ویریبل بل کریټ کا سی از ایکوال ټو اے جمع بی دا ارګیومنټس دي د سوی ارګومنټس یا پرمیټرز دي ته ویل کیږي صحیح شو کنه دا به تاسو دلته ولیکئ اے جمع بی سی مکس لپاره جوړ کړي چې دا دوه ویلیوګانې دي کې جمع شي اوس ګورئ بی ته ریټرن شي ریټرن شي معنا څه ده معنا دا ده چې دې کې هر یو عدد مونږ ته راکول شو هغه بی ته ریټرن کېږي مونږ ته به بی ته ریزلټ راکول کېږي مطلب باندې ورسې تاسو کنه اوس ګورئ هغه فنکشن کې به تاسو استعمالوم سی آوټ به استعمالوم ضرور سی آوټ به څنګه کوم استعمالوم ځکه آوټپوټ ماته پکار دی ام اس جی کې آوټپوټ نشته هغه د ماغه د فنکشن د باډي په انسایډ کې څو هغه آوټپوټ شو هغه امټي فنکشن دی زه به کوم فنکشن ولیکم سم د سم فنکشن نه وروسته 20 سم په نوم باندې دی که موږ سره کمپایل 50 ریټرن څو شو یعنې موږ فنکشن کې یو څه ورکړه اوس یې موږ ته راکړه دې ته ریټرن ټایپ فنکشن ویل کېږي په یوزر ډیفاین کې چې ته څه ورکړې او د هغې په بدله کې تا ته څه درکړي دې ته ریټرن ټایپ وایي مطلب باندې ونه رسېد تاسو اوس دلته سونه مثال ویریبل نه نه کریټ کوم اینټ فار ایگزامپل اے بی سی ډي اینټ ای او دلته بیا سره ماغه جمع ډي جمع ای بیا بدلته ماغونه ویلیو ته ورکې اوس ایکسل کې چې کوم فنکشن کریټ شوی جوړ شوی دی په دې کې انلیمیټډ سیل موږ انتخابو خیر دا خو یوزر انټرفیس باندې دا کار شوی دی که نه یوزر انټرفیس موږ دا دغه وروسته موږ هم کولی شو چې د لوپ په اساس انلیمیټډ ورته ورکړو څونه عدد چې زموږ خوښ یې هغه ورته ورکړو نو اوس ګوره راشي کاما دا څو عدد دی 3 دي 4 دي 4 نو 4 وړه عدد به دې ماته جمع کوي که نه اوس ګورئ زه یو امټي فنکشن کریټ کوم امټي فنکشن څنګه ګورئ وایډ زه لیکم فار ایگزامپل فنکشن result
هغه فنکشن کې چې کوم ویریبلز دي دا هغه آوټپوټ دلته کوم صرف مثال سی आउट का ए वैल्यू इज आगे की आउटपुट करा था सी आउट बी वैल्यू गोरे एम्प्टी फंक्शन दे फंक्शन बड़ी की सीधी आगे बढ़ाता कल रखी रहता नूर सरा कौले शी नो मासे बनिशी कौले मुंग पर किसने और को द फंक्शन बड़ी की सीधी आगे बढ़ा के रहता बी एन लाइन सी आउट D value is D end line. See out E value is E end line. See out total values C end line. خبره ختمه وش تعدد نه ورکړي نو سې کې بچي ته دا آوټپوټ شي ته یو ځل عادت ورکی دې ته سوی د آیات ساته کله چې فنکشن دلته موږ لیکو ته ویل کیږي فنکشن کالینګ دې ته موږ څه ویل شو فنکشن کالینګ د آیات ساته چې کله فنکشن دلته موږ په مین فنکشن کې ولیکو لکه هغه ریټرن ټایپ وي هغه ایم ټي وي دې ته فنکشن کالینګ مطلب دا چې هغه فنکشن چې موږ جوړ کړو دلته استعمال کالینګ اوس ګوره عادت دی ورکړو اوس ته آوټپوټ ما دلته بیا سی آوټ بار بار ملیکا بار بار د سی آوټ ضرورت شته نه یو ځل ولیکا څه په نوم دی فنکشن هغه نوم ما څنګه ورکړو پی اف یو ان دی فن ریزلټ خبره ختمه دی فنکشن دی په داخل کې څه ورکولای شم نو اول خو بدل لري کیته بیا غنه ورسته راشي دلته غلطی شته ا څه غلطی ده پکې ها A was not declared in this scope the function was a related command to the other issue देखिए वो ऐसे ही लेगा ना m लिख ले दे definition body की नहीं की हाँ definition body की नहीं की body was not ना 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 सही है body किधर है now सारा definition था वो तो अभी तो value को वास्ते सी आउट निकाला دا की یو ما زوم چې فنکشن پاس اسو شي صحیح ده کنه څه خبره نشته حاضر ته خبره ده ګوره سیکوینس سټرکچر دا چې ته دلته ویلیو سره جمع شوی دلته م ویلیو ورکړی ده هغه فنکشن کوم ځکه لیکل شوی بارا زبدا لري کوم دا به لري کوم دا مونږ لري کوم دا فنکشن ما څنګه کړو دا یو کار به سي وکړو سی آوټ enter a value send should have stored comma सी आउट enter b value function pen से उस गोरे send और सी आउट इस्तेमाल हुए शु कना the main function outside print पे उसके ने पमा पे जे बनी दा इस्तेमाल हुआ दा इस्तेमाल send चिरते स्टोर का b की सी आउट enter d value send d कना और सी आउट enter اوس دونه ځان په پازا بو دا په یو سیوټ کې ولیکه enter a b d e او په یو سین کې ولیکه a b c d کوم دا د سیم کولې شو موږ ځان ته اوس کو کنه د سیم کولې شو سی آوټ enter a b d e values send د سوکا a b d e صحیح شو کنه ای دلته به یو ویریبل کریټ کی and c is equal to a plus b plus d plus e return ce कम फंक्शन बकाल को
سی آؤٹ کوم ته شي سم راشه اوس کمپایلیشن So the final result دی ویلي CO لږ سوالدار زه لرې کوم دا فنکشن کې څه پرابلم دی نه پوهېږم فن ریزلټ دا صحیح دی اول به دا چک کړو چې دا ویلو رن ټایم څنګه دی A B D او بل څه دی موږ سره A B D او لاست رن کې نه نه صحیح دی سم فنکشن سم صحیح دی A B D E انټر A B D E ویلو او به څنګه شي برابر شي فنکشن کال کې ضروری دی که نه لږ صبر باید فنکشن کال شي سی آؤٹ سم په نوم باندې فنکشن دی که استاد په دلته اوس ته قیمتونه مخکې قیمتونه باید دلته رن ټایم کې واخیستل شي انټر A B E D ویلو 0 0 مور کړو چې مطلب سیمپل دغه شي 90 دسه وو 90 بل په یو دغه کې موږ اخیستی وو 40 50 and ریټرن شو موږ سره 200 او 10 منګه د امټي فنکشن باره کې خبره کوله دا اوسې شو رن ټایم کې موږ ورکول 0 0 قیمتونه ځکه شو چې موږ لا ویلیو دیتا نه دا ورکړي او کچې د موږ سره دي کې سمونی لیکو بیا موږ سره امټي فنکشن شو نو امټي فنکشن بس بغیر د چی نه کال کیږي سی آؤٹ نه او هغه امټي دی نه ریټرن ټایپ لري چې ریټرن ټایپ لري نو ضرور به دې کې ته نه ویلیو ورکړي نو 0 0 ورکړه موږ خو بیا الته موږ ویلیو څنګه کړي رن ټایم کړي چې رن ټایم ویلیو شو نو بیا به څنګه کیږي بیا به الته ویلیو ورکو هغې نه وروسته موږ ته څه راکړي ریزلټ راکړي لکه اکثره مخکې ما ویلي و تاسو ته کله چې موږ دلته یو ویریبل کریټ کړو لکه مثال موږ داسې وایو انټ A B او بیا د هغې نه وروسته لیکم سم از اکول ټو 0 موږ بیا څه لیکو سم از اکول ټو A جمع B ډیفالټ پکې څه دی موږ سره 0 دا د دې لپاره موږ لیکو چې ګاربیج ویلیو رانه شي موږ سره نو سم ته به څه جمع کیږي سم ته به کوم دی A پلس B به جمع کیږي موږ سره نو دلته پرابلم دا دی چې ته کله فنکشن کال کې ریټرن ټایپ فنکشن ډیفالټ پکې څه پروت دی 0 پروت دی موږ سره کنه نو هغه ویلیو چې د A او B او D E دا هغه به یو هغه ترن ټایم کې څنګه کیږي جمع کیږي خو دلته موږ څه کړی چې په یو سټیټمنټ کې موږ کوم جمله لیکلې په یو سټیټمنټ کې موږ ویلیو اساین کړی دا نو په یو سټیټمنټ کې نه کې بهر موږ کولای شو لکه مثال سی آؤٹ موږ د سوته وي انټر A سین چې بولی کوم زه A همدغه بل کاپی کوم بار نشم لیکلی دلته به راشو دا به څنګه کومګه B دا به څنګه کو B دا E D نه بل هم شته E and last one کی بس صحیح شو اوس ګورئ انټر A ویلیو 20 انټر B ویلیو ټوټل ته میسج ورته ولیکه فنکشن نمخ کی ټوټل ویلیوز دا د څه وکړه اوس ګورئ واید ریزلټ څه لیکم سی آؤٹ کوم ته څه کوم ویلیو راته سی آؤٹ کا سی ویلیو ټوټل ویلیو از څه بولم زه دلته دا څنګه کال کیږي مونږ چې کله دا کال کو کله چې دا فنکشن کال کو مونږه د څه په نامه دی ریزلټ سمپل ډایرکټ به هم داسې ولیکو بغیر د کوم سی آؤټ نه
دیس کې جمله مرته ولیکه سی آوټ کیلکولیشن ریزلټ راشه په دې کې دغه یو خبره ده چې د هغې فنکشن ویریبل دی کې مونږه نو شو ځکه هغه ریټرن ټایپ فنکشن دی هغه ویریبل په دې کې نه اکسس کېږي دا یو پرابلم دلته شته پرابلم نه دی بلکې څه شی دی مونږ سره کېدای نه شي د هغې فنکشن چې کوم ویریبل دی هغه دلته مونږ نه شو اکسس کولی لږ صبر ښه اوس ګورئ او دلته چې کوم دا ریزلټ فنکشن ما کال کړی دی ایم ټي دا باید د دې نه زه چېرته کال کوم بار ما د څه وایي کیلکولیشن ریزلټ یا موږ داسې وایو دې کې داسې ورته وایو انټر څو ارګیومنټس دي 4 ارګیومنټس the value will be calculate بس empty function دی سر کې بلا خپل راځي دا ریټرن ټایپ خو نه شو کنه ریټرن ټایپ دا دی اوس ګوره هغه empty function شو اوس هغه فنکشن نه بار بار استفاده کولای شي بلکې دواړو نه بار بار استفاده کوي شو زه لازم لیکم سی آوټ فنکشن خو پیدا هم دا ده چې موږ بار بار د شي نه منې کوي تکرار نه چې موږ د محاسبې لپاره بار بار دغه مثال سی آوټ بیا به کوم فنکشن کال کوم دوباره ریزلټ ګوره فنکشن بار بار موږ استعمال بس هغه لفظونه چې تاغي کلیک کړي هغه بار بار موږ ته راځي سی آوټ کوم ته شي سم دا پر بل عادت ورکړه رن ټایم دی 000 خبره او چې ته کومه ویلیو ورکې ورته مثال دا ویلیو شو next enter 4 arguments راځي موږ سره کنه سره په وایل نو موږ یوز کولای شو سره ولې نشو یوز کولای ضرورت نشته سره بالکل چې دا اوس ته مثال اوس ګورم دا خبره ده دا دې کنه دینه پوری کفار and while I'm استعمال شي فار یوز کولای شي and I is equal to 1 I less than or equal to 5 یا کم بوالو 3 4 I plus plus اوس ګوره راشه اخر کې بلاک کلوز کړه اماغه سټیټمنټ دو فنکشن دي په انسرټ کې ولا دا دو فنکشن به سوزي لیکل کیږي 4 ټایم څلور ټایم اول دویم دریم اسانتیا ده چې بار بار دا نه ضرورت خدا د سي چې موږ به پروګرام لیکو یو ځکه ضرورت شي فنکشن ته تیار موږ جوړ کړی بس ډایرکټ هغه فنکشن کال لوپ خدا سي چې په یو ځکه دا راغلو ضرور ځلې اوس دا فنکشن مثال په اول په یو پروګرام ز کریټ کوم بٹن ده مثال بٹن کی ضرورت ته دی فنکشن به بٹن چې کله ته کریټ کې به کار کې یو ځکه به هغه فنکشن ته ضرورت دي نو به هغه فنکشن دوباره کال کې به نه جوړې به دوباره هغه کال کې اوس سیده لوپ باندې موږ په یو ځکه مثال ضرور ټایم باندې موږ ته دا کېده دا باندې ورسېده کنه نو دا څه موږ کولای شو اوس لوپ کې خبره ده لکه دا سره جمع کیږي زه فنکشن پین سیټ کې کنډیشن لګو اف کې چې ته جمع علامه استعمال شي اپریټر په کې موږ استعمال نو که جمع علامه او جمع که ضرب علامه او ضرب کا دا به تاسو مرګ شي فنکشن باندې بداو کوي صحیح ده کنه لوپ کې دا به کوي انټر 4 ارګیومنټس کچې د 4 ارګیومنټس ترمنځ د جمع علامه جمع دي شي که د ضرب علامه و ضرب دي شي نو به دغه سيزونو کې لوپ ضروري دی چې به څنګه شي یو شی من سره نو لوپ د سینې چې په هر ځای کې به لوپ نه مونږ استفاده کوو فنکشن ته جوړي کله چې دې کې ضرورت دی بیا ته بل یو پروګرام کې کار کې او بیر دې فنکشن ته ضرورت دی هغه لپاره به مونږ استعمالو نو دا اصلا کې مونږ سره دوه قسمه فنکشن شو یو یوزر ډیفاین فنکشن او بل مونږ سره بلټن یوزر ډیفاین فنکشن کې ان شاء الله ډیر مثالونه حلو ځکه زمونږ مین خبره هم دا فنکشن ده سبب ان شاء الله کار پیو پبلک فایر دا څه